بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن مو بیا هم د وینډوز نوی درس د نیو په هکله ده، یعنې نوی څه کار کوي. موږ کولی سو چې د نیو یا د نوي له لارې مختلف نوي شیان یا شارټکټونه او یا هم نوی فولډر په دې شکل باندې د ډیسکټاپ صفحې ته اړتیا اضافي کړو. نو زه راځم نوي ته او لومړی ورته وایم چې فولډر ماته یو نوی فولډر راکړه. اتومات ډول ماته وایي چې ته د نیو فولډر په نوم یې غواړې او که بل نوم ورکوې. مثلا که چیرې زه وغواړم نوم ورکوم، مثلا ګویا چې دا فولډر دې ماته د فخر-افغان په نوم باندې ثبت شي. زه کولی شم دا په همدې نوم باندې ثبت کړم. غواړم یو بل فولډر، مثلا په دې فولډر کې یا د یو بکسې په شکل باندې زه کولی شم په دې کې د فخر-افغان مربوط کوم شیان چې دي هغه په همدې فولډر کې ثبت او ذخیره کړم. که چیرې زه ورته یو بل فولډر ضرورت ولرم، مثلا له دې وروسته زه یو بل فولډر ته ضرورت لرم، مثال د کمپیوټر مربوط، مثال د کمپیوټر په نوم باندې زه یو بل فولډر جوړوم او هم کولی شم د کمپیوټر مربوط درسونه په همدې فولډر کې واچوم. او یا هم غواړم مثلا د کمپیوټر مربوط درسونه چې دي دلته زه مختلفې برخې لرم، مثال راځم چې شارټکټ د کیبورډ لارې کنټرول شفټ ان ده، زه کولی شم د کنټرول شفټ په نیولو له هغه وروسته ان وهلو سره اتومات ډول یو نوی فولډر جوړ کړم او دلته زه ورته مثال لیکم وینډوز. صحیح ده. په همدې شکل که غواړم بل فولډر د نیو فولډر له لارې دلته هم کریټ نیو فولډر جوړولی شم، یا هم راځم بیا هم نیو ته بیا هم راځم نیو فولډر یا یو نوی فولډر جوړوم او دلته هم مثال ورته لیکم ورډ په دې شکل باندې. که چیرې وغواړم بل فولډر په دې شکل باندې یا کریټ نیو فولډر ته یا هم د شارټکټ کنټرول شفټ ان له لارې او یا هم راځم نیو فولډر ته نیو ته او بیا له هغه وروسته په فولډر باندې کلیک کوم، مثلا ورته وایم چې اکسل. په دې شکل باندې زه کولی شم چې مختلف فولډران جوړ کړم. له دې وروسته چې دا د په نیو فولډر په هکله باندې و چې موږ کولی شو په کمپیوټر کې خپل شیان د نظم په خپلو شیانو کې د نظم د راوستلو له خاطره موږ باید نوي فولډران جوړ کړو تر څو هر شی ماته منظم وي. اوس که چیرې زه مثلا وغواړم د هر څه دلته منظم کړم، مثلا د ورډ مربوط ویډیوګانې په ورډ کې واچوم، د اکسل مربوط شیان په اکسل کې واچوم، د وینډوز مربوط شیان په وینډوز کې واچوم. نو زه ډېر په اسانۍ سره کولی شم مثلا کمپیوټر ته راځم، د هر شي مربوط په اتومات ډول باندې هر شي چې مې په کار وي ډېر په منظم او اسانه ډول باندې پیدا کولی شم. خو که چیرې مثلا زه ټولې ویډیوګانې د اکسل مربوط د وینډوز مربوط ټولې ویډیوګانې ډیسکټاپ په صفحه باندې غیر منظم واچوم، د هرې ویډیو پیدا کولو ماته ډېره ستونزمنه خبره وي. خو چیرې که زه وغواړم چې نوی فولډر جوړ کړم، بیا د نوي فولډر له لارې زه ډېر په اسانۍ سره خپل شیانو کې نظم راوستی شم. له دې وروسته شارټکټ ده. شارټکټ څنګه چې په پیسټ شارټکټ کې وویل چې موږ کولی شو چې یو نوې لار یو شي ته پیدا کړو، یعنې لنډې لارې ته شارټکټ ویل کېږي. موږ مخکې هم په دې باندې بحث کړی چې لنډې لارې ته شارټکټ ویل کېږي. مخکې به موږ راتلو یو شی به مو لومړی کاپي کول، مثال دا عکس یا په دې شکل باندې هر شی موږ کولی شو لومړی به مو کاپي کول او له هغه وروسته به راتلو مثال پیسټ شارټکټ به مو وهل چې دلته موږ یو شارټکټ جوړولی سوی. خو که اوس وغواړو چې زه یو شارټکټ جوړ کړم، بې له دې زه یو شی را کاپي کړم باید زه شارټکټ جوړ کړم، نو بیا نیو ته راځم او له هغه وروسته شارټکټ ته راځم. کله زه شارټکټ ته رالم اوس ماته وایي دلته ادرس راکړه. زه مثلا راځم د همغه فایل ادرس پیدا کوم په ډي ډرایو کې ده او بیا د 001.pg په نوم باندې ده. زه راځم d// او بیا هم له هغه وروسته ورته لیکم 0.pg په دې شکل باندې. اوس که چیرې زه نیکسټ باندې کلیک وکړم او فینش یې کړم په اتومات ډول دا همغه عکس ماته ته شارټکټ یې راکړو. یعنې زه ډېر په اسانۍ سره کولی شم له دې لارې د همغه فایل شارټکټ پیدا کړم. نه زه غواړم چې دا ور د یو فولډر شارټکټ پیدا کړم، نو راځم نیو ته دلته ادرس ورکوم، مثلا کوم فولډر شارټکټ یې غواړم، راځم مثلا د سافټویر شارټکټ غواړم، نو زه راځم په همدې شکل باندې دلته بیا هم d// د ډرایو معنا ورکوي. صحیح ده. ډبل ډاټ بیا سلش له وروسته مثلا ورته لیکم سافټویر. صحیح ده. سافټویر په نوم فولډر ده. نیکسټ ولار څه مثلا زه ورته دلته د سافټویر په نوم دی نه وي، دلته مثلا د پروګرام په نوم باندې وي. خلاص او له وروسته فینش
باندې کلیک کوم په اتومات هماغه فولډر د سافټویر فولډر ما دلته د پروګرام په نوم باندې شارټ کټ راکو که چیرې زه کلیک وکړم هماغه فولډر ماته خلاصي یا هم زه راځم نیو ته راځم شارټ کټ ته راځم هیڅ دلته ادرس نه ورکوم اتومات لازم براوز باندې کلیک کوم مثلا زه نسم کولی دا شارټ کټ د هر شارټ کټ خو یې مالته نه یادېږي بیا زه په اتومات په براوز باندې کلیک کوم او له براوز وروسته مثلا مای کمپیوټر ته راځم مثلا کوم ډرایو کې ده مثلا سافټویر ډرایو کې ده مثلا دا ورته د ډاونلوډ په نوم چې کوم فولډر ده د هماغه فولډر شارټ کټ ماته راکړه یا مثلا زه ورته وایم چې نه په ډاونلوډ کې زه یو نوی اوس راځم ګوره په ډاونلوډ کې زه یوازې یو فولډر لرم چې هغه هم د ډاونلوډ په نوم ده زه ورته چې په ډاونلوډ کې زه یو نوی فولډر جوړوم مثال یو نوی فولډر جوړوم د چیش په نوم یې جوړوم د نیو په نوم یې جوړوم او کې کوم هماغه نیو فولډر کوم چې په ډاونلوډ کې موجود ده د هماغه نیو فولډر شارټ کټ زه غواړم نو بیا نیکسټ مثلا دلته د نیو فولډر په نوم باندې وي صحیح سو او بیا هم ورته فینیش باندې کلیک کوم په اتومات ډول هماغه شارټ کټ یې ماته دلته نږدې راکړو اوس که چیرې زه ځم مای کمپیوټر ته او له هغه وروسته هم ډي ډرایو ته په همدې فولډر کې که چیرې زه وګورم په اتومات ډول یو نوی خالي یا امټي فولډر ماته جوړ سوی دی که چیرې زه دا ډیلیټ کړم بیا نو شارټ کټ هم په دې کې کار نه کوي یعنې شارټ کټ له اصلي فایل سره ارتباط لري نو بله لار موږ کولی سو شارټ کټ ته راسو مثلا زه دا وارې غټ ادرس ورکوم مثال په همدې فولډر کې زه غواړم د مثال د پکچرز د دې فولډر شارټ کټ زه راواخلم نو بیا راځم براوز کې مثال ته ډي ډبل ډاټ بیا هم سلش ورکوم له هغه وروسته ادرس یې ورکوم او بیا هم له هغه وروسته ورته مثلا ورته وایم چې د پکچرز په نوم همداسې یو وارې چې کوم ښه دلته په دې شکل باندې او له وروسته ورته نیکسټ په همدې نوم دې وي زه ورته هم چې یوه په همدې نوم دې او فینیش کوم په اتومات ډول هماغه فولډر ما دلته شارټ کټ یې راغی یعنې موږ هم کولی شو چې د براوز له لارې هماغه فولډر یا یو فایل شارټ کټ پیدا کړو او هم کولی شو چې په شارټ کټ کې او بیا له هغه وروسته د ادرس په ورکولو سره موږ هماغه فایل پیدا کړو له دې وروسته بل چې موږ لرو نیو ته راځو په نیو کې موږ نور فایلونه هم لرو مثلا کولی شو چې یو مایکروسافټ اکسس ډیټابیس دلته ډېر په لنډه طریقه باندې راواخلو یعنې که چیرې زه غواړم هره ورځ یوه همدې فایل خلاصولو ماته ډېر وخت نشي نو زه کولی شم چې په ډیسکټاپ باندې همدا یو ډیټابیس د شارټ کټ له لارې جوړ کړم راځم مثال نیو ته او بیا له هغه وروسته مایکروسافټ اکسس ډیټابیس باندې کلیک کوم او له هغه وروسته ماته یو اکسس ډیټابیس جوړېږي که چیرې زه وغواړم رینیم یې کړم نوم هم ورته تغیرولی شم او که چیرې ډبل کلیک په وکړم ماته اتومات ډول اکسس پروګرام را خلاصوي په دې شکل باندې او له دې وروسته مثلا نور فایلونه هغه په نیو کې دي پروګرامو مربوط دي مثلا په دې شکل کورل را ده خو له دې وروسته مهم چې دا کنټاکټ ده کنټاکټ ته زه راځم او له هغه وروسته ماته یو نوی کنټاکټ جوړېږي مثلا فرست نیم ته غواړې یو نفر له ځان سره ثبت کړي نو راځي فرست نیم مثلا اولنی نوم یې ورکوې په دې شکل باندې او له دې وروسته مثلا میډل نیم او لاست نیم هم ورکولی شي چې ورته اضافي کړي او پرسنل ټایټل هم ورکولی شي او نیک نیم په دې شکل باندې ایمیل هم ورته اضافي کړي ایمیل په اضافي کولو سره دلته سره نور ثبت او کیږه په د هماغه په نوم باندې تا سره په دې ځای کې د ډیسکټاپ په صفحه باندې ثبت ده هر وخت چې مثلا ستا د کوم شخص چې تا معلومات دلته ځان سره ذخیره کړي دي هر وخت چې وغواړې ډبل کلیک په وکړه او نور مکمل معلومات له ایمیل سره تا سره دلته راخلاصي که چیرې مثلا نور معلومات غواړې ایډیټ پکې راولې ایډیټ هم راوستی شي نو له هغه وروسته مثلا هم یا د کور په اړه باندې ادرس هم ورته اضافي کولی شي یا د کاروبار په اړه باندې چې دی څه کاروبار کوي نو هماغه ادرس هم ورته اضافي کولی شي مثلا جاب ټایټل هم کمپنۍ ډپارټمنټ افیس فون نمبر په دې شکل باندې دا ټول کولی شي چې ورته اډ کړي فامیلي مثلا د هغه شخصیاتو په اړه باندې او نوټس کوم نوټس چې ته غواړې د هغه په اړه باندې اضافي کړي او له هغه وروسته چې دا هم آی ډي چې هم په همدې شکل باندې موږ کولی شو چې آی ډي ورته اضافي کړو له هغه وروسته ورته وایو چې اوکې
نو له موږ سره ثبتېږي چې دا و د کنټکټ په اړه موږ کولی شو د هر شخص لپاره یو کنټکټ جوړ کړو او له ځان سره یې ثبت کړو چې هر وخت کولی شو بیا له هماغه نه ګټه واخلو. له دې وروسته کورل فوټو فینټ X7 ایمیج دا خو د کورل را موږ د کورل فوټو پینټ په نوم باندې پروګرام لرو. که چیرې دا موږ سره انسټال وي په نیو کې موږ سره دا موجود ده او که چیرې دا موږ سره انسټال نه وي نو بیا موږ سره دا په نیو کې نه وي. نو هغه که چیرې موږ سره د کورل را مو انسټال کړی وي موږ سره ستا او که چیرې مو انسټال کړی نه وي نسته را سره. نو او له هغه وروسته مایکروسافټ ورډ ډاکمنټ ته مایکروسافټ ورډ هم د مایکروسافټ ورډ پروګرام مربوط کیږي چې موږ کولی شو یو ډاکمنټ راخلاص کړو. پاور پوینټ پریزنټیشن ده مایکروسافټ پبلیشر ډاکمنټ ته چې موږ کولی شو که چیرې موږ سره افیس انسټال وي همدا پروګرامونه تر ایکسل ورکشیټ پورې دا پروګرامونه موږ سره وي او که چیرې ایکسل مو نه وي انسټال کړی له موږ سره نه وي. خو وینرر بیا هم د زیپ په شکل باندې یو فایل موږ لرو چې د دې ټایپ بیا له زیپ سره فرق کوي چې د دې ټایپ بیا رر په شکل باندې راځي. که چیرې موږ کولی شو د انټرنیټ د کوم فایلونه په محفوظ یا په ښه شکل باندې اپلوډ کړو نو بیا کولی شو موږ د همدې لارې اپلوډ کړو. نو زه راځم مثال همدا فایلونه یا په دغو کې مثال دا فولډر مکمل و انټرنیټ اپلوډ کړم. زه راځم لومړی یوه دې فولډر کې اډ کوم او کله چې دې فولډر ته اډ سو له هغه وروسته موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره یې انټرنیټ ته اپلوډ کړو. د انټرنیټ ته په اپلوډ کولو سره ډېر مورې په ښه ډول باندې ذخیره کېږي او له هغه وروسته هر څوک کولی شي ډېر په اسانۍ سره یې ډاونلوډ کړي. یعنې فولډران او زیات فایلونه که موږ وغواړو د یو شي مربوط دي بیا موږ یا د زیف او یا هم د رر له لارې او انټرنیټ ته اپلوډ کولی شو. او د دې وروسته ټیکس ډاکمنټ د ټیکس ډاکمنټ خو هم د نوټ پټ پروګرام مربوط ده چې په راتلونکي درسو کې موږ نوټ پټ پروګرام هم وایو. که چیرې موږ وغواړو چې یو نوټ پټ ډاکمنټ دلته ډیسکټاپ صفحې ته اډ کړو نو ډېر اسانه طریقې سره کولی شو چې نیو ته راسو او له هغه وروسته ټیکس ډاکمنټ ته راسو او هم هغه ټیکس ډاکمنټ یا ډیسکټاپ صفحې ته یې اډ کړو. له هغه وروسته چې دا مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ ته مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ هم د ایکسل پروګرام مربوط ته چې موږ کولی شو چې دې لارې یو ایکسل ورکشیټ راخلاص کړو. خو که چیرې دا موږ سره افیس پروګرام انسټال وي مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ نه ګټه اخیستی سو. که چیرې انسټال نه وي بیا موږ هېڅ که چیرې موږ نیو ته راسو نو هېڅ مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ له موږ سره دلته بیخي نه وي. او له هغه وروسته چې دا وینرر یا زیپ ارچیو ده چې د دې فایل بیا د زیپ په شکل باندې ده. څنګه چې مخکې هم درته ویل چې موږ یو رر لرو او یا هم زیپ لرو خو موږ دواړو له لارې کولی شو چې فایلونه انټرنیټ ته اپلوډ کړو. خو فرق یې بیا په څه کې ده؟ فرق یې بیا په دې کې ده چې موږ د زیپ فایل له لارې ډېر له ویروس نه بغیر یعنې له ویروس نه یې موږ هلته محفوظ ساتي که چیرې د زیف له لارې اپلوډ کړو. یعنې او که چیرې موږ په کمپیوټر کې خپل فایلونه یا شیان ذخیره کوو هم باید ډېر وخت له زیف نه ګټه واخلو ځکه چې زیف کې چې کوم فایلونه ذخیره شوي دي هغه په هېڅ صورت باندې ویروس په هغه باندې تاثیر نشي کولی او ویروس یې نشي خرابولی او په نورو فولډرانو کې بیا ویروس هغه خرابولی شي. خو بله اسانتیا چې دا ده موږ کولی شو په همدې شکل منظم یا محفوظ له ویروس نه یا انټرنیټ ته هم اپلوډ کړو د زیپ له لارې. زیپ ته اډ کول ډېر اسانه طریقه یې همدا ده چې مثلا موږ راځو کوم فایل چې غواړو زیپ ته یې اډ کړو راځو ډېر په اسانۍ سره مثلا دا فایل ده موږ غواړو زیپ ته یې اډ کړو. کله چې موږ راسو په زیپ پر سر ودرېږو نو اتوماټول د کاپي علامه ورکوي. کله چې موږ کلیک پرېږدو اتوماټول دا زیپ فایل ته اډ کېږي. که چیرې بیرته موږ غواړو مثلا یا هم له انټرنیټ را اپلوډ کړی وي او یا بیرته له زیپ فایل نه راوباسو موږ ته ډیسکټاپ صفحه باندې یا بل چېرته موږ ته راشي نو بیا موږ راځو رایټ کلیک پې کوو او له هغه وروسته ایکسټراکټ فایل باندې کلیک کوو. په کوم ځای کې ته غواړې چې دا فایلونه ایکسټراکټ کړې مثلا زه ورته وایم چې دا ما سره په کوم ځای کې ایکسټراکټ شي د ډیسکټاپ صفحې باندې یا مثلا RM فایل یا دلته راځو مثبت علامه باندې کلیک کوو. زه ورته وایم چې په کوم ځای کې دې ماته ایکسټراکټ شي. زه ورته وایم چې مثال په ډاونلوډ کې دې ماته ایکسټراکټ شي. ډاونلوډ مو ته انتخاب کړو او له هغه وروسته ورته وایم چې اوکې اتوماټول هماغه فایلونه که زه راځم ډاونلوډ کې ګورم هماغه فایلونه هماغه فولډر بلته ماته ایکسټراکټ شوی یا له زیپ فایل نه به بیرته راوتلی وي. خو بیا هم موږ دلته ما سره دلته ذخیره ده که چیرې زه غواړم همدا فایلونه مکمل ډول و انټرنیټ ته اپلوډ کړم اپلوډ کولی هم سم او که چیرې غواړم چې بیرته یې ډیلیټ کړم ډیلیټ کوم یې.
او په نیو کې وروستۍ موضوع چې دا د بریف کیس موضوع ده. بریف کیس هم د څنګه چې موږ مخکې وویل د فلډر په شکل باندې ده یا هم د زیف فایل په شکل باندې ده، خو دا یوه ځانګړتیا لري، خو د زیف فایل په شکل باندې بیا موږ دا نشو کولی چې انټرنیټ ته یې اپلوډ کړو. که موږ وغواړو په دې کې فایلونه له ځان سره ذخیره کړو، دا یې موږ ته له ویروس نه یعنې قوي ویروسونو نه موږ نسو په دې کې ساتلی، خو له عادي ویروسونو نه کوم چې مثلا ډېر قوي ویروسونه نه وي، هغه د بریف کیس په واسطه باندې موږ خپل فایلونه په دې کې ذخیره کولی شو چې بیا ویروس په دې باندې تاثیر نه کوي. خو دې بیا له زیف فایل سره فرق په همدې کې ده چې دا د فولډر په شکل باندې نه موږ دا نسو کولی چې انټرنیټ ته یې اپلوډ کړو، یعنې کوم ټایپ مشخص ټایپ نه لري لکه د زیف یا د رر په شکل باندې چې دلته موږ فایلونه ذخیره کوو او له هغه وروسته یې بیا انټرنیټ ته اپلوډ کوو. خو دلته یې بیا په بریف کیس کې موږ ته دلته فایلونه ذخیره کیږي، خو ویروس یې نشي وهلی. موږ کولی شو مثلا ډېر په اسانۍ سره فایل را کاپي کړو، مثلا دا فایلونه دي، زه غواړم دا را کاپي کړم او له هغه وروسته په بریف کیس کې ذخیره کوم. په بریف کیس کې کنټرول وي په وهلو سره هماغه فایل یا هم رایټ کلیک کوم پیسټ کوم یې په اتومات ډول هماغه فایل دلته ماته ذخیره کیږي. ښه بریف کیس کې موږ کومه ستونزه درلودله، همدې امله دا فایل موږ ونسو کولی چې ډیسکټاپ په بریف کیس کې ذخیره کړو. خو موږ کولی شو فایلونه په بریف کیس کې ډېر په اسانۍ سره ذخیره کوو. له هغه وروسته شیپ ډیلیټ په وهلو سره مو یې بریف کیس هم ډیلیټ کوو چې له ریسایکل بین نه هم په همدې شکل باندې له منځه ځي. دا د نیو موضوع له دې وروسته د سکرینزلیشن ګیجټس او پرسنلایز موضوعات دي چې په راتلونکي درسو کې به پرې بحث وکړو. هیله کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چیرې مو زموږ درسونه خوښ سوي نو شیر یې هم کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن سي. او که چیرې مو زموږ درسونه خوښ سوي نو زموږ د درسونو لړۍ تعقیب کړئ تر څو یو څه ترې زده کړئ. کوم ستونزې یا کوم مشکلات کې وو نو هیله کوم له موږ سره هم شریک کړئ تر څو موږ هماغه ستونزې حل کړو.